خبرې په ټیلر کې مو شاته هغه خلکو چې راپورته کړي دي ایپي رفتونکی یې وړی دی یا بیا سکرونه کړي دي یا خبرې کړي نه په صد کې راغلي اوس چیرې دی؟ اوس همالته پروت دی په روغتون کې؟ په روغتون کې پروت دی نن یې 12مه ته چې پروته سره عملیات چې په 90,000 ورکړي هغه ډاکټر ته کړه خدای خیر ورکړي 40,000 یې راپرېښولي 50,000 یې واخته یو د بل د کوره مې راوایستلې هغه خو ته په زما په ژوند خبر باره د خدای د دغه بېبي په کلو په برکت 400 په وسه پرې ما سره کومک وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. الله تعالی جل جلاله مو ژوند له نیکمرغیو له خوښیو له آرامیو ډک کړه. دوستانو نن بیا هم الحمدلله یو برنامه لرو. د همدغې برنامې په توسط باندې غواړو چې مور سره د هغې مور سره چې په تېره برنامه د شخصیزه مرسته کې یادونه کړې وه چې زوی مې ټکر کړی په آی سی یو کې پروت دی د ډېرو ورځو راهیسې. بیا یې مور ورسره کومک او مرسته کړې ده. رب جل جلاله دې ورته اجر ورکړي. خدای جل جلاله دې پر ژوند او پر رزق او پر مال او پر اولادونو باندې دوی پر ټولو فامیل باندې برکتونه کښېږدي. هدف هم دا دی چې یو مسلمان د بل مسلمان په درد باندې وخوري او یو مسلمان د بل په مسلمان په غم باندې غمجن سي او دا نبوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه کار و چې هغه به همیشه د خپل امت د ټولو مخلوقاتو اړوند غمجن و. د هغوی باندې به یې زړه خوږېدی، په هغوی سره به یې ترحم کوئ، شفقت به یې ورباندې کوئ. همیشه به یې د رب جل جلاله څخه د خپل دغه مخلوقاتو او د خپل امت لپاره دعا غوښتل. په دې کې لوی حکمت دا پروت دی چې مسلمانان باید خواخوږي وي، مسلمانان باید یو موټی او د حدیث شریف مفهوم هم دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ټول امت ټول مسلمانان داسې دي لکه یو جسد. نو که په جسد کې د انسان په وجود کې یو د بدن یو عضو درد کوي ټول بدن باید د درد احساس وکړي او که په ټول وجود کې د درد احساس نه وي ټول وجود آرام وي، یعنې د یو عضو د درد احساس نه وي ټول وجود آرام وي. همداسې نو رب جل جلاله دغه مؤمنان او مسلمانان ټول یو موټی د انما المؤمنون اخوة آیات مطابق ټول ورونه پیدا کړي دي، ټول خویندې دي. دا سره غمجني او خواخوږي او د دوی پر سر باندې لاس تېرول د یتیمانو کفالت کول واقعا هم د خاصو بندګانو کار دی او رب جل جلاله دې ورته خاص اجر ورکړي. په د شخصیزه مرسته کې چې کومې جڼۍ د خپل بچي یادونه کول د همدغه یادونې په اساس باندې هغه مور غوښتله چې 9,000 افغانۍ د همدغه مور سره نغده کومک وکړي تر څو د دوی یعنې دغه مور د وس مطابق او د دغه جڼۍ د زندګۍ یو څه هغه حالت ورباندې جوړ شي. حد اقل د 2 ورځو د 3 ورځو یا د 1 میاشتې د 1 هفتې د دغه بچي لپاره دوا شي. دې رب جل جلاله قبول او منظوره کړي. همدغه مور د همیشه د خپلو تیرو وختونو کې د خپلو غریبو هېوادوالو سره غریبو هېوادوالو سره کومک کړی دی او د هغوی سره مرسته کړې ده. بالخصوص د بابا صاحب مسجد کې 2 ځله کومک او مرسته کړې ده او د اوبو هغه به انشاءالله موږ غوښتله چې هغه د اوبو ټنکرانو هغه د نازو خور لپاره چې کوم پیسې وي دا په بله برنامه کې نشر کو. اوس به یعقوبي صاحب ته وایي چې ټوله مکمل په یوه برنامه کې کړي چې د همدغه مور هغه ټولو پروګرامونه په یو پروګرام او په یو برنامه کې شي. نو د دوی سره به لنډې خبرې کوو بیا به انشاءالله هغه امانت ورته سپارو او پروګرام به ختموو. یادونه کوو چې راځي په دغسې وختونو کې واقعا هم تاسو په الله یقین وکړئ چې په هر لحاظ باندې په افغانستان کې اقتصادي په لاړخه د کاروبار لاړخه د کار پیدا کولو لاړخه د ټولو اسباب او د ټولو طریقو له مخې افغانستان کې واقعا قحطي ده. واقعا هم خلک د ماښام په ډوډۍ حیران دي. واقعا هم کار نشته. یعنې د 1 افغانۍ شی به اوس په 15 افغانۍ رانیسي. مخکې یو برمچ به موږ کاروله 40,000 افغانۍ مصرف پې کوئ. اوس هغه د 40,000 افغانۍ مصرف هغه 55,000 58,000 59,000 4,000 ته رسېږي. یوازینی شی دا دی چې د شیانو د زیات ګرانۍ په اساس باندې
جزاکم الله خیر. السلام علیکم. علیکم السلام برکات شما خدای در تجربه بشر څنګه دی بچی؟ زه مې ولاکه شاده قربان چې سم پرونه را وایستی پروت دغه یو شکر دی الحمدلله سترګې رونې کړې چې خبرې کوي لاسونه پښې کار نه کوي راسئ خپله یې وګورئ پرونه د ایبي روغتونه را وایستی هغه ډاکټر ویله ول دغونه ښه دی ول دا په کراره کې ښه کېږي. دی پر کوم ځای باندې مښتی و؟ دا دغه رسته خوا نه ده پر دا ځای مښتی دی دا خوا تر دا ځای پرې سر دغه هډوکي مات سوی دی لاندې مغزو ته ورشوه سوی ول داسې عملیاتونه ما کړي چې ول بلاکه یو هلک پاته سوی دی یو دغه نوسته سکولا د الله په در کې قبله سوی دغه هلک پاته سو د دغه ځای هډوکي بیا مغزو ته ورشوه سوی دی میده دغه موټر دی کلی کار ته یا موټر ولاد شو دغه د ولاړ موټر کې زه چا مشه پر د بل موټر داسې راغلی دی د باسکل داسې چې کاټ کړی دی بالا پشکې مشه دی حالت وکړه دی حالت پروت و والا خو بیا سده سوی دی هغه موټر چې کللی دی بیا دا نور مسلمانانو راپورته کړی دی د په جیب کې زما د ماما د زوی د تلیفون لمبر و هغه چې تلیفون راوکړي زما د ماما و زوی ته هغه ورلی برای په شفاخانه کې پروت و دا کورنا شفاخانه نه ده هلته پروت و برای نو دغه ایبي روغتون ته یوړی عملیات چې په 8000 ورکړي دا 50,000 جنجې واخیسته خدای چې خیر ورکړي 2.5 لکه افغانۍ په ولا چې ما پور کړې د قریبانو همسایګانو دغسې مې راوایستلې د دوا و عملیات سو پر نو دغه پروت و دغسې الله چې وزنه ورکړي دا نور شپې دا کوټې پیسې نه چنج اخیستې نه د دوا پیسې چنج اخیستې ګوره نو څوک به د خدای حق وایي د مسلمان ښه به وایي خو هغه د نه کې چې سترګې یې رونې کړلې خبرې یې وکړلې نه کې سمې چې ما پېژني یو ورور و خور پېژني یو همسایه پېژني خو 2-3 خبرې سمې وکړي بیا یو دغه یو خبر غلطه وکړي داسې بیخي داسې نه دی خدای نکرده چې پر مخ یې نیونی دی هغه دوی ما وایي دا په نشه کې دی اوس دغه د پښې هېڅ حرکت نه کوي دغه ما زه دا ګوچې د وړمه ورځ راهیسې دا داسې کې دا پښو ګوچې نه چې داسې ښوري دی وایي په کراره کې به ښه سي والله چې خدای چې ژوند درکړي خدای مو غمونه مه راکړو توکل پر خدای دی الله نو ټکر چې دی واقعا دغسې مشکلات بیا په غربت او مسکنت انسان غوټ ماتوي د انسان ژوند واقعا هغه یعنی زه تاسو ته دا تعریف نسم کولی یو انسان چې یو څه په سفر وي تر یو ځایه پورې خپل بچی رسولی سي تر یو ځایه پورې د یو ښه ډاکټره پورې د هغه علاج کولی سي د هغه ځای د امکانات ولري د انسان زړه ډېر درد نه کوي درد هغه وخت واقعا هم ډېر وي چې کله دې ته خپل بچی یا خپل ورور یا خپل قریب هغه په رډو سترګو ورته ګورې او په وسه دې څه نه وي او پوهېږې په دې باندې چې په دغه ځای کې د علاج نه کېږي بس د دې مور ته دې الله جل جلاله دغه مور ته دې الله اجر ورکړي الله دې صبر ورکړي زه مطمئن یم چې خدای جل جلاله به صحت ورکوي ځکه الله پاک جل جلاله ژوند درکړي الله اجر وبخښي خدای مو غمونه مور ستا یو جوړې دلې وه ځانې ښه هغې ماته وویله بیا دغه پیسې راستولې وې زه غواړم چې دغه پیسې فقط هغه قرآن که مو ځانونه په یاد چې درته هلکه چې پورونه دارونه کوم دغه هلک دوا مې کول اوس زه دغه وایم چې د هر چا دغونه په وسه پوره پاره د خدای چې د دغه د هلک د پورو غاړه یو دبا یو دغه نصیب نسان په هغه قرآن کې په یاد چې درته هلکه غټ زوی مې دی په خوله روزي زوی مې خدای جل جلاله دې ورته صحت ورکړي الله دې شفا عاجله کامله ورنصیب دا نظر افغاني یوې جانۍ کومک کړی دا چا جانۍ کې الله چې کامیابه کې الله چې زموږ د یوې پاچې مجلسي کې دا په خدای مو غمونه مه راکړه قربان خدای تا ته اجر درکړي الله دې تا زه تر دنیا څوک نه لرم دغه 2 زامن مې چې 2 الله پاک لوی ذات دی الله جل جلاله به
لازما صحت ورکړي الله به شفا عاجله کامله ور نصیب کوي خدای جل جلاله موږ دعاګانې ورته کوو په بل ورځ باندې ټولو مسلمانانو دعاګانې ورته وکړي انشاءالله امید شته چې الله بیا راکړي خدای مو غمونه مه راکوه الله پاک چې زما زوی ته یې بد دعا کړې زه پاک خدای چې دونه دغه ورکړي لکه مځکو اسمان دغونه یوازې چې الله ورکړي پاک خدای چې سلامت اوسه الله دې خدای مو غمونه مه دوستانو راکوه غوښتله چې د همدغه جاڼې سره دا بچي په اړه باندې کومک وکړي الله جل جلاله دې ورته صحت ورکړي الله جل جلاله دې شفای عاجله کامله ور نصیب کړي او کوم مؤمنان چې د دوی سره کومک کول غواړي کولی شي چې کومک سره وکړي د بچي په اړه باندې او د دې قرضداري چې کومه د خدای جل جلاله تاسو ته مجر درکړي او یعقوبي صاحب دغه برنامه کې هغه د ټانکرانو برنامه هغه د نازو خور لپاره چې 1500 افغانۍ هغه کومک د ټولو یو ځای که او ورته نشر کړي انشاءالله صحیح ده جزاکم الله خیر سمه ده الله دې مال سم الله خدای دې چې خیر ژوند مو روغ بشر درکړي قربان اوسه پاک خدای مو دنیا و آخرت ورونه نه لرم ورور نه تاسو مې ورونه یاست تاسو مې قربان یاست پاک خدای مو دنیا و آخرت رسم کړ زه یوازې نه لرم الله پروردګار چې درکړي ټول مسلمانانو آمین تر بلې برنامې دوستانو ستاسو درنو چوپړ ته زه پر خالق لا یزال مقام رب جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته لپی اوخ کی مشندلی دی راشنی بشی سوی لوی هلی برا ټولی شی غنچی بشی پورته لهر کلی دا جنت وطن نغمی بشی زړه وطن لیمه وطن جانان جانان ناری بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان ناری بشي راشي سپیلنې کړو حفاظت ته د وطن زړونه وګنډو راځئ د محبت په تر او ستن زړونه ځئ چې د الفت په تال کې ووینځو خیرن زړونه دغه د چینو اوبه خوږې سپینې شیدې به شي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې به شي لپې لپې اوښکې مو شیندلې دې راشنې به شي سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې به شي پورته لهر کلی دا جنت وطن نغمې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې بشي رنګ شفق اخیستی له ګلونو د غونډیونه پورته شنه لوګي شول د کوچیانو له کېږدیونه څه خوندور کړک شي د شپونکیانو له څپلیونه ټکنده غرمه د توت ساړه سیوري د مې به شي زړه وطن لیمه وطن جانان جانان نارې به شي لپې لپې اوښکې مو شیندلې دې راشنې به شي سوي لوي هیلې به راټولې شي غونچې به شي پورته لهر کلی دا جنت وطن نغمې بشي السلام علیکم خیر سره ته جون بخیر څنګه کارونه لا کارونه ډېر خراب دي ولکه په درې میاشتې لګي او دا اوس مسجد پاکي کچري می ټولولې د څنګه راووال شیرې مال مسجد کې د کچري په لاس راوېستي ونه ورزول یالته راووتم خدای دې خیر درکړي دا یو ځاني دغه سی او خیرات کړی د نازو خور د پاره شه
دغه پیسې کې د یو څوک ویني د څه الله مسلمان دې په دې دنیا په هغه دنیا اواز ورکړي د دا مسجد په برکت سره در تاسو پورې کله تا ته ولکن بیا دعا وکړئ چې دا عزت مې په شلا وایي بس خدای دې خیر درکړي دعاګانې پور مې لا په ولا لیدلې دا د ده څه پوښتنه وکړه چې دواړه مال په مقام اعظمۍ کې ولاړ یاست دواړو سپین کالي سپین رخچینې سپین شال مې اغوستي ولاړ یاست ما سره الله څه کړي چې ثواب یې تا ودی الله دې سلامت خیر شه الله دې وژنه په دې دنیا په هغه دنیا راشي یکې اوبه به درته راواخلم په خدای خیر شه الله دې وژنه په دې دنیا په هغه دنیا هم تاسو ته درکړم هغه زموږ کور ته دې ورکړي الله دې سلامت استانه د مسجد خادم دی دلته د مسجد د هغه پاکي نو د نه همیشه بس خدمت کې الله دې خیر ورکړي الله پاک اجر ورکړي دغه مسجد کې شپه او ورځ دی مسجد ولا کله یو شی ورکړي کله نور کړي خو دې ناست موږ هم د خیرات اداره ورسوي ورته باندې پیښ سره دې خیر درک سلامت اوسه دا نه برنامه تر بلې برنامه ستاسو رانه چې په توجه پر خالق له ځالم تعالی رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بشي پورته لهر کلی د جنت وطن نغمه بشي زړه وطن له وطن جانا